بسم الله الرحمن الرحیم. ډېر عزتمندو حاضرینو، زما بچو، همزولو او مشرانو او عزیزانو، تاسو ډېرې خبرې واورېدې او دلته بار بار وایي مختصر خبرې وکړه. وایي زما په دواړو اوږو ناستو فرشتو لیکئ، زما په دواړو اوږو ناستو فرشتو لیکئ، زما په سر که څه لیکئ نو په پښتو لیکئ. د پاکې مینو ګناهګارو چې منکر ترې نه شئ، د رقیبانو الزامونه په تندو لیکئ. د ازادۍ علمبردارو د نړۍ کامونو اوس د نړۍ نقشه کې کور د پښتنو لیکئ. ګرانو ملګرو، زه نن ستاسو دې جذبې ته سلام پیش کوم چې تاسو ګیلمن رور په شهادت دومره په ګڼ تعداد کې راجمع شوي یئ. تاسو یقین نشئ کولی چې اوس هم خلک را روان دي، لارې بند دي، خلک را رسېدی نشي د دې دومره هر څه نه باوجود. خو بنیادي خبره چې دا نن تاسو ټول راغونډ شوي یئ، دا د پښتنو یووالی، دا اتفاق او اتحاد، دا خبره به چې کوم دی مونږ د دې راتلونکي مصیبت نه خلاصوي. د دې نه علاوه بله لار نشته. خو آیا مونږ به تش په شهادتونو راجمع کیږو او که نه د دې نه بغیر مونږ ته د راجمع کېدو ضرورت شته؟ او ګرانو ملګرو، عجیبه خبره ده چې ګیلمن زخمي د مرګ جوبل دی، هغه خو د وطن نه بار علاج ته نشي تللی، ECL کې نوم دی، او قاتل ښه په نره لاړو، SK نوم نشته. داسې ملک دی وایي سپي پرانیستي او کاڼي تړلي دي، موږ اوس علاج نشو کولی. دا څنګه طریقه شوه؟ آیا د دې شاته ګنې څوک شته نه؟ مونږ به دا دی وایي چې دا به علاقوي خبرې، ذاتي خبرې، نو دا په جاز کې الوتل دا د چا په لاس کې و؟ دا چې د ملک نه بهر ته د تلو دا د چا په لاس کې و؟ او دا یو سړی دلته ساتل او بل پرېښل دا د چا په لاس کې و؟ ګرانو ملګرو، په ډېرو خبرو به ځان غلطو نه. ستاسو زمونږ یووالی دی. پرون مونږ چې کوم دی په باجوړ کې د نثارباز الیکشن وګټلو، نو زه هغلته لاړم. ما وی چې څوک د خوشحالۍ نه ډز ونه کړي، څوک جشن ونه کړي. زما د دومره د پښتون لوی اندام او دومره غیرتي ځوان شهید وي او زه به خوشحالي کوم. ما وی الیکشن به بیا هم وګټو، پرېږدئ الیکشن، 3 ورځې به غم کوو او په دې غم کې به مونږ ککړ یو او مونږ به چې کوم دی د ګیلمن رور سره ولاړ یو. مونږ د پاس کېدو خوشحالي نه کوو، خو د غم به چې کوم دی نو مانځو. ځکه چې که مونږ په غم کې شریک نه شو، بل به څوک شریکېږي؟ او زما په وطن کې د اپریشنو خبرې کېږي، دلته علاقه د ګل غونتې، دلته دا دولتونه زما دشمنان دي. ای خدایا چې دولت دې راکو نو دومره مضبوط دشمنان به دې نه راکول، چې دا دومره دولتونه دې راکول نو دومره ناروا دشمنان به دې نه راکول. دا بین الاقوامي دشمنان، دا علاقایي دشمنان، او دا دلته چې کوم دی د هغوی خپل چې کوم دی سپورټران او د هغوی سره چې کوم دی تړلي خلک. ای پښتنو، هر څوک چې دي او په هر دم دي، زمونږ د پلار نیکه تاریخ هم ګواه دی. مونږ په تاریخ پسې ناست نه یو، خو مونږ د خپل پلار نیکه دا تاریخ ژوندی کوو چې دا خاوره زمونږ ده، په دې به مونږ آزاد ژوند تېرو. هر سړی چې ما غلام ساتي د غلامۍ زنځیرونه به شلو او خپل ازادي به چې کوم دی مونږ بیا ترلاسه کوو. د دې نه بغیر هم بله لار ګرانو ملګرو نشته. او د دهشتګردۍ خبره کېږي، نو دا په پنجاب کې چې د 80 دهشتګردو تنظیمونه دي، نو د ګل ګزار دې پرې وکړو. زه منم چې دهشتګرد نه پنجابی دی نه پښتون دی، خو په پنجاب کې دهشتګرد شته او موږ د 2010 نه چغې وو ستا لاسونه ماتېږي. زما د پنجاب د هغه وخت وزیر اعلی وایي چې دهشتګرد ما ته څه نه وایي، زه ورته څه نه ویم. پرېږده چې د پښتنو وینې تویږي. دا اور به چې کوم دی په دې ټول وطن کې خوش و خورېږي. ای پښتنو، دلته چې د دهشتګردۍ په نوم کوم بازار ګرم دی، مونږ ویلي دي چې نه د دې مذاکراتو باندې د خلکو یقین شته او نه په اپریشن یقین شته. په اپریشن کې هم پښتانه تباه شوي دي او په مذاکراتو کې هم تباه شوي دي. ما له به د تېر وخت حساب راکوي، ولې دې وجلې؟ د مذاکراتو په نوم دې وجلې، د اپریشن په نوم دې وجلې. نن هم زما خلک IDPs دي، ولې تپوس نه کوي؟
ولې دا ذاتې لګیم ای پښتنو ای عزیزانو نن چې زما دلته چې کوم دی ګیلمن رور پروت دی د ده د بدن سترګې خو دشمن زما نه جدا کې مړې شوې خو د ده د شعور سترګې د قام په وجود کې به غړېږي او تر هغې پورې به غړېږي چې دا ظلم مونږ ختم کړی نی او دا ظالم چې کوم دی مونږ خپل انجام ته رسولی نی تر هغې پورې به مونږ چې کوم دی خپل جدوجهد جاري ساتو راځئ چې مونږه د هغې ملنګ بابا فخر افغان باچا خان چې د ټولې نړۍ دپاره دا خبره کړې د انسانیت خبره کړې ده راځئ چې یو شو ای پښتنو په یو تار ځانو پیلو او د دې حالاتو مقابله وکړو او مونږ او تاسو چې د کوم جبر ته مخامخ یو چې د هغې مقابله وکړو نه منو دا ټولې خبرې که دلته هرې خبرې کېږي مونږ دا یوه خبره منو امن منو د دهشتګردۍ خاتمه منو او د دې ملک دننه انصاف منو بشري حقوق منو او چې څوک مونږ سره په دې لار نه ځي مونږ به خپل جدوجهد جاري ساتو ګرانو ملګرو یو ځل بیا ستاسو د ټولو چې کوم دی شکریا او زه چې کوم دی ګیلمن رور شهادت ته سلام پیش کوم او هغې مور ته سلام پیش کوم چې دلته په سوشل میډیا باندې د منظور پښتون ورسره خبرې کولې او ما لیدلې وه چې د هغې کوم اندازو دا یوازې د هغه مور نه وه دا زمونږ هم مور ده خدای دې سرتورکۍ نه ای پښتنو په دې خویندو میندو به غیرت مونږ نه کوو نو څوک به کوي په دې پلار نیکه به مونږ غیرت نه کوو نو څوک به کوي په دې خاوره به مونږ غیرت نه کوو نو څوک به کوي او بیا زه د ګیلمن رور ته دا ویم چې زما یو زوی چې هغه بیخي ځوانو او همدغه رنګ دهشتګردو 4 ډزه په سر وویشت او 4 ډزه یې په سینه وویشت او تر هغې ورته ولاړو چې تر څو ته ساه نه ووتې خو چې کله ما د زوی لاس اوچت کو نو زما په سوشل میډیا په 2010 کې خبره موجود ده چې دا خو زما یک یو زوی دا خو شهید شو زما په دې پروا نشته دا د کام شهید دی خو د کام بچي ټول زما بچي دي نو نن ګیلمن زما بچی دی چې دی شهید شوی دی زه به پرې غیرت کوم زه به پرې پښتو کوم مونږ به پرې ننګ کوو او په دې نه اجازت غواړم ای ګرانو ملګرو چې د پښتنو په حساب که یو نه شو وایي ای پښتنو ای لیونو پښتنو ای پښتنو ای لیونو پښتنو ای تسنشي پرګنو پښتنو راځئ چې کور کې معرکه شو سره د سیالۍ وخت دی چې جرګه شو سره دنیا بدلیږي ورته ځان بدل کو او دا د ظلم زور خوړلی ګلستان بدل